حاجی شیرین اوبریدله بلنه ورکوم چې د دغه محفل مو دم خبره وکړي خپل هم څه خبرې وکړي او شیرینه به هم ترې وورو حاجي شیرین اوفریته سو لاسونو په پړکا کې زمونږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کېږي چې فیصلې د تقدیرونو چرته بره کېږي د دغو خلکو سره ډیره زیاته مینه لرم خو د خلکو د ذهنونو نه مې یره کېږي او ملا ته وایه مونږ د ذکر مکر خلک نه یو زمونږ د زړونو تسلی خو په سندره کېږي او راځئ چې ټول ولس یو داسې جنګ ته ملا وتړو چې بې ټوپکه بې بارودو او بې لښکره کېږي ټولو ناول دلته راغلي شاعران موږ څه په سټیج کې کوم ناستي موږ د پارټۍ PSF ملګري ځوانان مشران همزولي ټولو ته زړه نه زه ستړي مشی یم خبره به مختصره وکړو بیا یو څو دوه درې خپل شعرونه درته یم چې دلته د کوم وخت په موږ باندې تیر شو د 12 کاله مخکې به د مشاعرې دلته کېدې موږ په قوم کې به هم کېدې په ټولو پریدي کې به کېدې خو دا اوس چې د کوم ځوانانو د کوم شعرونه وویل نو دغو نه تاسو ته اندازه ولګېده چې دا ډېر وخت د مشاعرې ورکې وې تقریبا د 11 کاله دا مشاعرې دلته نه کېدې او دغو ځوانانو په غوښتنه باندې او په بار یې موږ سره رابطې کولې چې یارې موږ ته داسې یوه ادبي ټولنه جوړه شي او چې موږ په هغه کې خپل شعرونه په خپل کور کې یایو نو مو د ملګریو مشورې نه پس موږ دغه ټولنه سپاه ادبي ټولنه جوړه کړه او ملګریو په مشوره باندې به انشاءالله دغه کابینه او دغه د نومام کېدای شي موږ مخکې وخت کې څه ترقي ورکړو بدله یې کړو خو زه به یو مختصر خبره داسې وکړم چې دا وخت چې کوم د نن په موږ باندې تیر شو یا د موجوده دی نو همداسې غونډو ته همداسې ټولنو ته او همداسې روښانفکرو ملګریو ته ضرورت دی چې هغه ټوپک و تشدد د لارې نه هغه د قلم تعلیم او ادب د لارې دغو ځوانانو چې کوم دی هغو ته د خپله خبره او خپل پیغام ورسوي لکه څنګه موږ ته بچا خان بابا دا فلسفه پرېښې و چې هر یو کور کاغه خپل ازادي وي کاغه خپل حق وي کاغه په خپل خوره خپل اختیار وي نو تاسو یې جنگ او ټوپک د لارې مکو تاسو یې د عدم تشدد د لارې تاسو یې د صلح او د جرګې د لارې وکړو خو بعد مرغه ډېر وخت موږ نه د جرګې ورکې دي د مشاعرې ورکې وي او د وجرې ورکې وي بلکې موږ هم څه ورکو نو دا ډېره فخر خبره و چې نن ډېر په خطر کې موږ دلته سره یو ځای شو او ان شاء الله دا غونډه به هر میاشت کې یو ځل کېږي او دا ځوانان به دغه سي دلته موږ لا د غونډو لا او دا به د نن چې څومره تعداد کې راغلي دغه دا ثبوت دی چې دا ادب سم شوق لري خپل تاریخ سره خپل قوم سره او خپل وطن سره د مینه لري زه ډېر خبرې نه وکړم بس یو دوه شعرونه ته یم صدر صاحب په اجازه یی چې ځوانان د ازادۍ د پټکي ګل نه پیژني نو مجنون چې د لیلا ښکلې وربل نه پیژني ځوانان د ازادۍ د پټکي ګل نه پیژني نو مجنون چې د لیلا ښکلې وربل نه پیژني پښتون د چا مړ کړي چا پټ کړي چا سپخ کړي پښتون د چا مړ کړي چا پټ کړي چا سپخ کړي دا یو ورته معلوم شو خو دا بل نه پیژني پښتون چې چا مړ کړي چا پټ کړي او چا سپخ کړي دا یو ورته معلوم شو خو دا بل نه پیژني یی چې د ټولو په شریکه چې ستر کور د ازادۍ دی د ټولو په شریکه چې ستر کور د ازادۍ دی هغه څنګه پښتون د چې کابل نه پیژني
وای چې زما دومره جرأت دومره قسمت چرته د ملګرو زما دومره جرأت دومره قسمت چرته د ملګرو جانان د خپل سپینې خلګې غل نه پیژني وای چې اوس هغه کلیواله پیغلې نشته مینه نشته اوس هغه کلیواله پیغلې نشته مینه نشته نن جونه پنځب نتکې چرګل نه پیژني یو بل شعر به ویم ای چې زله ونه زړه لیونه یو می جانان لیونه زله ونه زړه لیونه یو می جانان لیونه وخت به مو څنګه سره تیر شي یم حیران لیونه ستا په زنش نه خالونه زما داغ په زړګي دا ستا په زنش نه خالونه زما داغ په زړګي پستورو څومره ښکلی ښکاري د اسمان لیونې تا چې ګودر پرېښو تا مینه پرېښوه زه دې پرېښوم تا چې ګودر پرېښو تا مینه پرېښوه زه دې پرېښوم زما نور نه کېږي په دې وطن ګزران لیونې او د کام په غم کې مې ژوندون تریخ دی بې مینې نه یم د کام په غم کې مې ژوندون تریخ دی بې مینې نه یم زه ستا شیرین یم خو اول یم افغان لیونې وایي چې یو بل داسې شعر و چې پښتون یم ملګرو په یوه باندې پوهېږم پښتون یم ملګرو په یوه باندې پوهېږم خو د زړه مې کې مجبور چې پښتو خبرې نه دي او د زهر او حاجت نشته چې رقیب د مري په ګوړه د زهر او حاجت نشته چې رقیب د مري په ګوړه بس نور ورته شیرین شوې ترخو خبرې نه دي ډېره مننه